السلام علیکم، ستړي مه سئ، جوړ په خیر. هېوادوالو غواړم چې تاسو ته په لنډ ډول هغه څوک معرفي کړمه چې اوس را روان دي د خیر سره. دا زموږ وروڼه دي، دېو ته به د مهاجرو نوم نه کاروو. نو خواهش مې څه دی، هیله مې څه ده، ارزو مې څه ده، موږ تاسې باید دې خلکو ته په ګرانه بیه کورونه ورنه کړو، تر څو چې دوی پر خپل کار باندې درېږي، تر څو چې دوی پر خپل کسب باندې درېږي. تر هغه وخته باید موږ دا سرایونه که مفت نه یې باید لږ ارزانه ورکړو په کرایه باندې. اورم یې وینم یې چې کورونه ډېر ګران ورکوي، نو دونه که ګټې وای ګټه دې پر چا وکړه وای، پر ورور مې وکړه، دا دې چندانې ګټه ونه کړله. نو دا زموږ وروڼه دي، پر دوی باندې موږ ډېره ګټه باید ونه کړو. یو څه وخت بعده به دوی پر خپلو کارو باندې درېږي، دوی پر خپلو وظیفو باندې درېږي، دوی پر خپل کسب شروع کوي. تر هغه وخته راسئ چې په عمل کې ثابته کړو چې موږ د یو بل لپاره لاس ورکړو، موږ د خلکو سره همکاري وکړو. دا موږ وایو چې ښه پر دې دنیا دي، ته هم وایه، زه هم وایم، بل هم وایي. راسئ چې په عمل کې ثابته کړو، د دې خلکو سره کومک وکړو. د هغه مې پیغام دی، د هغه مې غوښتنه ده، د هغه مې ارزو ده، د هغه مې هیله ده. د هر دریم کس همدغه پیغام دی. راځئ دا غږ را سره بدرګه کړئ، تر څو مسؤلین کسان، تر څو هغه کسان چې کورونه لري و دې خلکو ته یې په ارزانه بیه په کرایه ورکړي. ډېره مننه، ښه وختونه.